دسمبر دی او دغه کلامونه چې کوم دي نو دا هم د تسنیم صاحب دي او د هغوی په نامه دي وي. تسنیم صاحب وایي چې دا خلک تا او نه په ما پسې لاسونه مروړي، ټول خپلې مدعا پسې لاسونه مروړي او دا چې په قدر د رڼا او د رنګ نه پوهېدل هغوی په رنګ او په رڼا پسې لاسونه مروړي. دا چې په قدر د رڼا او د رنګ نه پوهېدل هغوی په رنګ او په رڼا پسې لاسونه مروړي او دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن یو دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن یو دواړه نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. ټول د جادو د اژدهاو نه امان غواړي، اوس څوک په امسا نه په موسی پسې لاسونه مروړي او دغه تنها کوڅه ودانه وه په ما تسنیمه اوس دې زما غوندې تنها پسې لاسونه مروړي. کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونۍ د کار خبرې کوي. چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونۍ د کار خبرې کوي او زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي. زړونه هم چا دي د لالونو په بدل اخیستي. دا خلک خدای خبر د کوم بازار خبرې کوي او دغه نرګس سترګې او دغه په زړه کاڼی جهان دغه نرګس سترګې او دغه په زړه کاڼی جهان په دغه ګل شونډو به څه سرکار خبرې کوي او هر ځای او هر چاته مو خپله مدعا بیان کړه. هر ځای او هر چاته مو خپله مدعا بیان کړه. اوس دې په موږ پسې دا واړه ښار خبرې کوي او تسنیمه داسې او همزاد سره مې عمر تیر شه د شمار خبرې اوري او د شمار خبرې کوي.